د یوناما مشران له امیر خان متقي او عباس ستانکزي سره د ښځو پر کار او زده کړو غږېدلي. سلام، وخت مو پخیر. پوره جزئیات هم دلته وګورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما وایي د دغه دفتر مشر او مرستیال د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقي او مرستیال عباس ستانکزي سره کتلي دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلي چې میرمن روزا د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره د ښځو پر کار او زده کړو خبرې کړې دي. روزا په دې کتنه کې د بهرنیو چارو سرپرست ته ویلي چې نور د افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې خپلې سخت دریځۍ ته د پای ټکی کیږدي. یوناما په وینا چې دغه دفتر مشري امیر خان متقي ته دا هم ویلي چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز به په افغانستان کې بېثباتۍ او غربت په بېساري توګه پراخه کړي. یوناما همداراز په یو بل ټویټ کې ویلي چې دغه دفتر مرستیال مارکس پوتزل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي سره لیدلي دي. د یوناما په وینا چې دواړو لوري ټولو لپاره د زده کړو پر اسانتیاو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت د لوړو زده کړو پوهنې او اقتصاد وزارت د ښځو پر زده کړو او غیر دولتي مؤسسو کې د دوی کارونه ځنډولي دي. د اسلامي امارت دا پریکړې له پراخ کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې دي.